چې سړو له پکار دي چې خپلو ښځو له تحفې ورکوي. خو ګورې مونږ پښتانه یو، بعضې میاندې پلاران په دې باندې دا ښه نه ګڼي او خفه کېږي به. نو ګورې کار به داسې کوو چې نه سیخ وسوځي او نه کباب. اوس تاسو په ذهن کې به دا خبره راځي چې دا به څنګه کوو چې نه سیخ وسوځي او نه کباب. نو زما خوږو پښتنو، زمونږ مور پلار ډېرې سختې تېرې کړي دي او هغې ډېر سخت وخت کې ژوند کړی دی. هغه وخت کې دا خبرې یا ښه نه ګڼلې کېدلې یا د هغوی وس نه کېده چې خپلو ښځو له تحفې ورکړې وې. نو دې کې د هغې ګناه نشته دی. انسان خو سراسر مینه ده، داسې زمونږ مور پلار هم سراسر مینه ده. نو ځکه خو عباسین صاحب وایي چې نفرتونه د حالاتو پیداوار دی، بې د مینې نور څه دي په انسان کې. نو زمونږ مور پلار په زړونو کې هم مینه ده، خو چونکې حالات دونه سخت تېر شوي دي چې د هغې د وجې نه دغه څیز یا د هغې وس کې نه و یا دا هغه وخت کې ښه نه ګڼلی کېده. نو که نن مونږ دغه کوو نو په هغې باندې به ښه نه لګېږي. نو د هغې ښه طریقه دا ده، ګوره دا پښتانه اکثر واسکټ اچوي. نو زما دا خیال دی د واسکټ کې دوه مخامخ جیبونه وي او دوه پکې دننه پټ جیبونه وي. نو دا دوه مخامخ جیبونه کېدای شي دا یو جیب د پلار دپاره وي او دا بل جیب د مور دپاره وي، ځکه دا مخامخ دي. او دا دوه چې پټ جیبونه وي کېدای شي یو د ښځې دپاره وي او یو د بچو دپاره وي. نو داسې کار به کوو چې مور پلار خوشحاله شي او ښځه او بچي خوشحاله شي. هغه به څنګه کېږي؟ هغه به داسې کېږي چې تاسو به اول خپل ښځه یعنې کور والا به پټ په کوټه کې پوهه کې چې ګوره دا زما مور پلار دي، دوی ما سره ډېرې خوارۍ زارۍ کړي دي او دوی زما دپاره ډېرې سختې برداشت کړي دي. نو زه به دوی هم خوشحالوم، د دوی د خوښې چې کوم څیزونه وي هغه به زه دوی له راوړم او هغه به ستاسو د وړاندې ورکوم. نو دوی به لږ ډېر خوشحالېږي او ستاسو د خوښې چې کوم څیزونه وي نو هغه به زه پټ تاسو له په کوټه کې درکومه، یعنې په واسکټ کې به یې پټ راوړمه. نو کله چې تاسو د مور پلار د خوښې څیزونه تاسو د ښځې د وړاندې مور پلار له ورکې، نو دا خواښې چې کله وګوري چې د انګور د وړاندې ما له زوی څه تحفه راکړله، نو دا لږه نوره هم چرت کې شي او سقر هم برید تاوی چې ماشاءالله زوی خو مې ماله تحفه راوړله. نو مور پلار هم خوشحاله شي او چې کله کوټې ته رادننه شي نو واسکټ پټ جیب خو به دې وي، نو هغې کې به خپل ښځې له څیز ورکړي نو ښځه به هم خوشحاله شي. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.